بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. خبرونو ترڅنګ ځینې تبصرې د تیر ورځې په برنامه باندې د هغې پوښتنو او ځوابونو ته نن وخت مې ځانګړی کړی دی ترڅو د غورونو پوښتنو ته ځواب ویل شي. لومړی خبر دی جهادي دغه د اپریل 18مه یعنی تیر شپه نږدې 2 بجې خیبر ولایت باړی ولسوالۍ تیرا میدان لرباغ په سیمه کې پوځي قرارګاه د دفاعي پوستې باندې د لیزر په برید په ترڅ کې یو عسکر وژل شوی دی. همداسې په 19 د اپریل نن غرمه 12 بجې دیرې اسماعیل خان د درابن په ولسوالۍ کې د چاپی په نیت را روان د سی ټي ډي عسکر او پولیسو د مجاهدینو د برید ښکار شول او یو شمېر پکې مړه شول، 3 موټرې پکې ویجاړې کړلې شولې. همداسې په 19 د اپریل جنوبي پنجاب میاوالي ولسوالۍ د مکړوال په سیمه کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه. پولیس وتښتېدل او مجاهدین بې له کوم زیانه خپل سیمې ته ورستانه شول. دا مختصرا د جهادي څپونه یو څه معلومات چې مالې سبا دپاره پاتې نشي دا مې شریک کړل. راځمه د هغه ورځ چې زموږ د ساداتو په متعلق ابو بشیر الافغاني یو پوښتنه کړې وه، د هغه متعلق ځینې پوښتنې او دغه راغلي دي. غواړم چې د ده متعلق دوستانو ته لږ څه وضاحت ورکړم. خپله ابو بشیر الافغاني ویلي دی چې د لکه چې یوټیوب ته تللی فارسي برنامه یې لیدلې ده، وایي د فارسي باندې زه دومره نه پوهېږم د دې پښتو چیرته ده. د ده پښتو برنامه زما په ټیک ټاک کې ده، د ده برنامه زما په فیسبوک کې ده. سید احمد فاطمي ووهئ فیسبوک زما راځي، هلته لاړ شئ، هلته دا پرته ده. او په عین حال کې په یوټیوب کې که د افغان ټاک، افغان ټیوب او همداسې افغان ریفلیکشن، همدارنګه افغانستان ګران افغانستان، د دغې ټولو دغې کې دا زما کلیپونه دوی اخلي، دوباره یې چاپوي، د هر یو ته چې لاړ شي دا کلیپ هلته موجود دی، ته کولی شي دا واورئ. سمیر میډیا، ځکه دا سمیر میډیا هم دوی دا دغه کوي او تاسو دا اورېدلی شئ. نو د دې بابت نه تاسو لږ زره زحمت وباسئ، په سوشل میډیا کې په یوټیوب کې ولټوئ، تاسو مخې ته راځي. راځم د ډاکټر سردار محمد خان ورور یو پوښتنه کړې چې زه نه پوهېږم چې دا سادات په هند، پاکستان او افغانستان کې ولې دومره ډیر دي؟ آیا دې کې دروغ هم شته او که نه؟ او ولې د پلار پسې نه ځي د مور پسې ځي؟ یعنی مطلب د دوی دا دی چې د ساداتو دا سلسله ولې د پلار پسې نه ځي د مور پسې ځي؟ اول خو زه دوی ته دا وایم چې په هند او پاکستان او افغانستان کې سادات په دې ډیر دي چې کله د اسلام یرغل په دې سیمه باندې وشو او د سن خواته لاړل، په دې کې ډیر زیات د هغې وخت د صحابه کرامو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغې نه و، په حساب د همغې حلقې نه و، کورنۍ نه و، او د دوی هغه ځکه چې یو شي ته باید تاسو متوجه اوسئ چې په هغه وخت کې د امام حسن، امام حسین او د دوی د اولادې د ودونه تعداد لکه نن سبا 1-2 نه زیات و، او د هر یو نه کافي اولادونه و، د هغې اولادونه چې پاتې دي تسلسل یې دغه شوی دی، او د دغه فامیلونه چې په دغې په یرغل په وخت کې راغلي دي په هندوستان ته او سریلانکا خواته او بیا په سند خواته چې تللي دي، په سند کې ورته فرضاً شاه وایي، شاه صاحب ورته وایي، په پنجاب کې ورته میا صاحب وایي، په همدارنګې په دغې کې افغانستان کې ورته پاچا صاحب وایي، د ایران خواته ورته میر وایي. نو دا مختلف کلمات دوی ورته استعمالوي. دا خبره چې دوی کړې ده چې ولې تعداد زیات دی او آیا دې کې دروغ هم شته؟ او بالکل دې کې دروغ شته دی، دې کې ډېر دغه دي. زه خپله په دغه افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ پیژنم چې خپل اولادونو ته د سید کلمه ورکړې ده، او دا د دې بابت نه چې فرضاً مور د سید د کورنۍ نه و، پلار یې عامي و، دوی ویلي چې دا سادات چې دي دا خو بیبي فاطمې اولاده ده، د مور نه یې سیادت اخیستی، نو په لحاظه موږ هم دا سیادت د مور نه اخلو. ولې زمونږ سادات دغه د پیغمبر د خدای نه دی او د مور یعنی د لور د خوا نه بیبي فاطمې نه دی؟ هغې علت دا دی چې د پیغمبر د خدای چې زامن و چې قاسم او ابراهیم و دا په وړوکیوالي کې وفات شول، الله تعالی ورته زوی نه ورکړی، د ده نه لورې پات شو، او لورې چې
حضرت علي کرم الله وجهه سره واده وکړ، د هغې نه امام حسن او امام حسین پیدا شول. نو دغه سلسلې ته وایي چې دا د پیغمبر د خدای سلسله ده او دغه کورنۍ ته دی د سیادت دغه کوي، ځکه چې حضرت علي کرم الله وجهه هم چې دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی هم دی او زوم هم دی، یعنی د یو د عبدالمطلب د وینې نه دي، فلهذا د وینې شراکت دلته هم دی او د لور د وینې شراکت هم دی. د هغې نه سلسله د لور نه اخیستل شوې ده، خو معبد کې سلسله بیا د پلار نه اخیستل شوې ده، یعنی د امام حسین او امام حسن نه اخیستل شوې ده، د لورګانو نه بیا نه ده اخیستل شوې. نو د دې بابت نه د دې لپاره د لورګانو دې نه کېږي او د دروغو یا د اضافهګي ساداتو په هکله بالکل شته دی په دغه افغانستان کې دي. زه خپله ډېر سادات چې دي هغه نه منم چې دا سادات به ځکه چې د هغې حرکاتو او سکناتو او د ریشونه یا فرضاً اکثرا چې دي شجره نه لري او ریشې معلومې نه دي، صرف ځان ته سید کلمه استعماله کړې ده، یا فرضاً بعضې وخت کې په دې بعضو مناطقو کې د افغانستان تاسو ګورو چې جمعې شپه به څوک پیدا شو په نامه د سید جمعه به یې ورته ویلې. نو دا مشکلات خو بالکل موجود دي. سید حسیب الله هاشمي ورور ویلي چې د کونړ سادات 1400 کلونه مخکې افغانستان ته راغلي دي. هیله کوم چې توجه وکړئ په دې هکله. دې ورور ته زه باید دومره ووایم چې ما د کونړ د ساداتو متعلق ما نه پوښتنه شوې وه، بیا بالخصوص زمونږ د کورنۍ په هکله پوښتنه شوې وه او ما د خپل د کورنۍ په حیثه کې دا خبره کړې، ما د ټول افغانستان د ساداتو په حیثه کې خبر نه ده کړې. اوس په هرات کې هم خلک د سیادت دعوې لري چې سیدان دي، په بدخشان کې هم شته دی، په لوګر کې هم شته دی، په همدارنګې په کابل کې سیدان شته دی، په ډېرو سیمو کې دی بیا دغه دا په افغانستان کې په سیمه کې ټول ته معلومه ده چې سوچه سادات چې دي او د ریشه معلومه ده سجره لري، د کونړ سادات دي او د کونړ ساداتو ریشه 1400 کالو ته نه ځي، بلکې دا د ما تاسو واضح ویل چې د بخارا نه دوی راځي دغې ته بونیر ته او د بونیر نه بیرته راکوزېږي کونړ ته. نو دلته د کونړ کې چې کوم سادات دي دوی ریشه 1400 کالو ته نه ځي، بلکې د بخارا ته ځي، سید علي ترمیزي او قمبر علي شاه ته ځي چې دوی هلته بخارا ته کله راغلي او څومره وخت هلته مشته شوي او بیا د هغې نه فرضاً راغلي دي دغې خواته د تخار او د بدخشان خواته، بیا د هغې نه دی راغلي دي همداسې بونیر خواته. او زمونږ دا مشران چې ما مختص خپل د کورنۍ خبره وکړه چې سید قمبر علي چې و دا د جنرالو د پادشاه همایون په دربار کې او هغه ورته ویلې چې موږ او تاسو ځو ډیلي ته، هغه چې راغی په بونیر کې دلته میشته شو، سید علي ترمیزي د هغه زوی او یوه لور یې مالته ورسره ښخه ده او نور مصیان هم دي، دا بیا هلته په بونیر کې پات شو، د بونیر نه چې د هغې اولاده ده هغه راکوزه شوله کونړ ته او کونړ کې د کونړ د سادات یې جوړ کړل. نو د ده کې دا خبره چې دی وایي 1400 کاله، دا 1400 کاله به وي په نورو ځایونو کې به وي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې به وي، ځکه چې په 1400 کاله مخکې چې کله اسلام دا کو لکه ما مخکې بختنې په ځواب کې چې ویلې چې دا د اولاده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چون دا تعداد زیات دی، ځکه چې که بعضې ځایونو کې تاسو لاړ شئ د حضرت امام حسین یا د امام حسن د دوی د ودونو په هکله تعداد نهایت زیات دی او خلکو خپل لورګانې د دوی په نکاح کې ورکولې، ولو که د یوې شپې لپاره به وي او غوښتې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اولاده او دا زیاته شي. نو په هغه رقم سره اولاده ډیره زیاته ده او هر خواته تیته ده او په 1400 کالو کې دې سلسله نور هم زیاته شوې ده او بالخصوص د سند او دې خواته چې راغلي هلته دا شاه او میا او دا خلک هلته ډیر زیات پاتې دي. نو د دې بابت کې د حسیب الله هاشمي ورور ته وایم چې ما نه پوښتنه د کونړ متعلق شوه، زما د کورنۍ متعلق شوه، ما د خپل د کورنۍ د تاریخچې جواب ورکړی دی، ما د ټول افغانستان د ساداتو ځواب نه دی ورکړی او د ټولو تاریخچې نه زه دومره مطلق خبر هم نه یم او د دې مې تاسو مطلق تاریخ یې وویلې چې د 1502 نه شروع کیږي تر 1500 سال 15 پورې ما تاسو ویلي چې دغه دی چې دوی د دغې نه حرکت کوي د بخارا نه او راځي کونړ ته او دا کونړ کې د دغومره وخت نه دی دلته وو. نو دا تاریخ بالکل واضح دی او په دې او ما د کتاب ریفرنس هم تاسو ته درکړه چې که تاسو کتاب غواړئ ولولئ د سادات د کونړ په هکله نو د عبدالحی حبیبي
نسب و زادګاه سید جمال الدین افغان دا کتاب دی ولولئ زمونږ خپل ټول نیکونو نومونه د قبرونو عکسونه د هغوی اولاده ټول په دې کې ذکر دي او دا کتاب یوازینی کتاب دی تاسو دا په کتاب فروشي بیهقي په کابل کې کتلی شي او هلته شته او امید دی که مرور یا مونږ ته لاسته راشي چې دا دوباره بیا چاپ کو او خلکو ته ورسیږي. داود همدرد ورور ویلي چې آیا د پاکستان غوښتنه د ټي ټي پی او د بیلې د کنټرول لپاره طالبان به ومني که نه؟ نه وروره دا طالبان نه مني او دا مسؤلیت د افغانستان نه دی، دا د دوی خپل ستونزه ده. په دې باندې نن ورځ ما 6 برنامې نړیوالې کړي دي، لاړ شئ هغه برنامې وګورئ، په تفصیلي توګه مې ځواب ورکړی دی. عبدالکبیر ورور چې د حامد تلاش لوګری په نوم باندې صفحه لري لیکلي دي چې د پاکستان وزیر خارجه، سفیر او خاص استازي د څو ورځې کېږي چې دومره زیات ځي راځي تګ راتګونه شروع کړي دي کابل ته او بیرته تش لاس روان دي. دا ولې؟ ورور هغې راځي خپل اهدافو لپاره غواړي چې د افغانستان بیا په مجبور دی ته کي چې کورني جنګ خواته لاړ شي او خپل هغه اهداف په تحمیل کړي او د هغې ګونډو لاندې شي. افغانانو دا تصمیم نیولی چې هغې ګونډو لاندې کېږي به نه او پاکستان به په دا خوله وهي. دغې بابت نه دی ورخطا دي او لاره پرې ورکه شوې ده، نو دی خو اخوا خوله لګوي خو کامیابیږي به نه. دا ستاسو مختصر ځوابونه دي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.